او ژوند ګوره دغه سکندونو او منټونو کې دی ګوره دا زړه زمونږ درزېږي د زړه دا درز چې دی دا ګوره د انسان ته دقه وایي چې دا ژوند ګوره ټول دغه سکندونو او منټونو کې تېرېږي دا زړه چې درزېږي دی ستن ته ګورې دی ګړۍ ده دا اوس هم روان وي ټک 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 داسې روان د دې زړه د درزېدو د دې خپل عمر یي لکه یو سړی دی الله د هغه په ژوند کې لیکلي وي چې د ده دا زړه به مثال اسې مثال د ده دا زړه به 10 لاکه پیرې درزېږي د دې 10 لاکو پیرو نه یو پیرو نشي زیاتولی دا به 10 پیر دغه درز کوي بس 10 لاکه پیرې که د ټولې دنیا ډاکټران راشي او هغه مشینان ورته ولګوي دا درزه وله ورکوي او یو شی بل شي خو د ده د زړه یو درز دا نه زیاتېږي دا دغه ګړۍ ده خو ما ورته سوچ نه دی کړی دا دغه ټیم دی د زړه دا درزېده دا ټیم روان دی د زړه دا درزېده دا ژوند ختمېږي ماشوم چې پیدا شي نو لا سړی وایي زه د ده زړه درزېدو ته لا ډېر وخت او ژوند یې روان دی خو ما ورته خو ډېر وخت تېر کړی دی هغه یقیني عمر تېر شوی دی که نه او روان څه دی شکي دی تا په دې یقیني عمر کې څه کړي سبا به یې کې که نه 1433 کال ته خوشحاله دی په دې کې به ډېرې بندګۍ د الله کې دا به پوره کوو اخري ته به رسو ته څه کړي کومه تورې دې وهلې د اسلام دپاره کومه فایده دې کړې ده الله ته څومره نږدې شوی څه ترقي دې کړې په دیندارۍ کې ترقي دې کړې په علم کې په ایمان کې دې ترقي کړې ده او ځان له جواب ورکړه عبرت دا ژوند چې تېرېږي زما او ستا ژوند کمېږي ورځ او شپه چې اوړي زما او ستا ژوند کمېږي او صرف کمېدنې دي که نه که دا ژوند کمېدی او ختمېدی او موږ خاورې کېدی نو د ډېرو خلکو به ارمان وی د ډېرو خلکو به څه ارمان وي چې دا مرګ په ما راغلی ځکه چې مړ شي خو ختم به شي خو هلته مسله خو دا نه ده که نه چې مړ شي خاورو کې کېښودی شي الله ته مخامخ شي که میاشته ته پاتې دی که ورځې ته پاتې دي او بیا به د الله سره ملاقات شي نو د دغې ورځې دپاره تیاری یوم الطلاق هغې ته ویلی کېږي د ملاقاتونو ورځ قیامت هغه ورځ د بندګانو ملاقات به د الله سره وشي او د یو بل سره په یو وخت کې